هلمند کې د فوټسال فدراسیون مسؤلین وایي په دې وروستیو کلونو کې په دا ولایت کې په بېساري ډول فدیات فدراسیون وده کړې. هلمند کې د فوټسال کمیټې رئیس صدیق الله صدیقي وایي په دا ولایت کې 7 د فوټسال میدانونه پرانیستل شوي چې پکې سلګونه ځوانان پکې د فوټسال لوبې ترسره کوي. تقریبا په هلمند کې 7 فوټسال میدانونه فعالیت کوي چې دا د هلمند لپاره یو نوښت دی او په دا 7 سره میدانونو کې د اکمال پولاد شرکت له لوري څخه سپانسر شولې. دا د هلمند لپاره یو نوی زیری د هلمند د فوټسالرانو ورزشکارانو لپاره نوی افتخار ځای دی چې داسې تجاران او داسې خلک راځي زموږ ځوانان تشویق کوي. د هلمند په سټار جمنازیم کې د فوټسال شپنۍ لوبې ترسره شوې. دا لوبې د هلمند د پولاد بارک صنعتي شرکتونو له لوري سپانسر شوې وې. د هلمند د بارک او پولاد شرکتونو رئیس نقیب الله حکمل وایي په مرکز او ولسوالۍ کې به ورزشي پروګرامونه لا حمایه کړي. زه تقریبا 10 کاله مخ په دې خوا د ورزشکارانو طرفدار یم، ځکه ماته زه چې کله خارج کې اوسېږم یا خارج ته سفر کوم هلته ځوانان ماشاءالله د ورزش په برخه کې د تعلیم په برخه کې ډېر پرمختګ لري. نو خپل هیواد کې چې خپل ځوانان وینم هغوی واقعا په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې یا څوک یې نه حمایه کوي نو دا ما ډېر ځوروي. نو په دې اساس باندې موږ انشاءالله کوشش کوو چې خپل د ژوند تر پایه پورې هغه څه چې زموږ په وس کې هغه د خپلو هیواد ځوانانو سره همکاري او ملاتړ وکړو. لوبغاړي جواد د هیواد له ملي سوداګرو او شتمنو څخه د ورزشکارانو د ملاتړ غوښتنه کوي. ما از تجارای خواهش داریم که همیشه همین قسم فعالیت خود در این عرصه فوتبال فوتسال چی باشه همین در این عرصه فعالیت کنن، چون این باعث میشه این همین مثلا همین جام رمضانی که هست این خودش باعث میشه که همین جوانا استعدادشان چی شود رشد کند. همین باعث میشه که جوانا چی شود موفق شود در عرصه فوتبال باشه چه عرصه فوتسال باشد. از تجارا همین خواهش داریم که بیشتر توجه خود در این باید وویل شي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ورزشي برخو کې نه یوازې په ښارو بلکې په کلیوالي او اطرافي سیمو کې هم پرمختګونه رامنځته شوي دي چې دا پرمختګونه ورزش ته د ځوانانو د هڅونې لامل ګرځېدلی.